عموما غیر مقلدین ائمه محدثین کې د امام بخاری رحمت الله علی او کتب احادیث کې د صحیح بخاری نوم ډېر په کثرت سره اخلي او د عوامو نه د مطالبه کوي چې تاسو حدیث راخکاره کې خود صحیح بخاری نه او بیا نوم هم غلط اخلي بخاری نه وای بخاری تاسو حدیث راخکاره کې د صحیح بخاری نه او د کومه د دعوه ده چې مونږ هر خبره د صحیح بخاری موافقه ده مونږ هر عمل د صحیح بخاری موافق ده حالانکه د ته د پته نشته چې صحیح بخاری کې خو صرف مرفوع احادیث نه دي صحیح بخاری کې مرفوعات ستا موقوفات ستا مقطوعات ستا مرسلات معلقات مکرره دا ټول دي یعنی د هر حدیث سند رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه رسیدلی بلکې په دا کې د صحابه کرامو اقوال شته تابعین او اقوال شته تبع تابعین بلکې د بعض فقهای کرامو اقوال هم شته کې خدای صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مانی بل د هیڅ خبره منلو ته تیار نه دي د صحابه کرامو تابعین او فقهای کرامو خبره منلو ته بالکل هم دی تیار نه دي او د خلکو نه مطالبه کوي تاسو حدیث پیش کوي د صحیح بخاری نه حالانکه صحیح بخاری کې هو صرف موقوف هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم سند رسیدل صرف هغه نه دی بلکې د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین دغه ټول اقوال صحیح بخاری کې موجود دي او د دعوه د خلکو نه مطالبه کوي تاسو د صحیح بخاری نه حدیث پیش کړي حالانکه کا په حقیقت باندې سوچ وکړي د صحیح بخاری سره د دوی بالکل تعلق هم نشته دا سه اجتهادي مسائل دي چې هغه صحیح بخاری خود څه کوي بالکل د حدیثو په کتابو کې هم نشته مونږ به د دې د مطالبه کوو چې تاسو منځ کوي او کنه دی به وایي چې بالکل مونږ منځ کوو نو اوله خبره دا ده چې په مانځه کې تکبیر تحریمه شروع کې لاسونه اوچتول دا لاسونه اوچتول فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي تشای کچیرته یو کس تکبیر تحریمه وخت کې لاسونه نه کې اوچت آیا د دغه سړي منځ کېږي او کنه دا اجتهادي مسله ده دا د حدیثو په کتاب کې نشته دا فقهای کرام راستلي دي او کچیرته د کوم کسان تقلید کوي ادا مسائل هم وي خدای په ظاهره خدا وایي چې موږ تقلید نه کوو خدای به تقلید نه چلیدلی هم نشي دی هر قسم عمل کوي زه تاسو څه مثال نه بیانوم په مانځه کې رفع الیدین کول دا فرض دي واجب دي سنت دي مستحب دي تشای او که څوک رفع الیدین نه وکي آیا د سړي مونځ کیږي او کنه او داسې په ټلیفون باندې نکاح پړاول ټلیفوني نکاح آیا دا صحیح ده او کنه او د روزه په حالت کې وینا لګول وینا استل دا صحیح ده او کنه دا باندې روزه ماتیږي او کنه او داسې نور مسائل په مانځه کې لاس نیول دا فرض دي سنت دي مستحب دي واجب دي تشای او که څوک دا لاسونه نه ونیسي دغه مسائل مونږ کیږي او کنه دا چې په مانځه کې ثنا ویل سبحانك اللهم او دا فرض دا واجب دا سنت دا داسې دا ټول مسائل چې کوم دي دینه متا دا تاسو کوي چې آیا دا سنت دا فرض دا واجب دا مستحب دا او ته دا په صحیح بخاری نه راخکارک بلکې صحیح بخاری پرې دا د حدیث چې کوم کتاب هم چې په حدیث کې دا راغلی وي چې تکبیر تحریمه فرض ده او که څوک تکبیر تحریمه سره مونږ نه وکړي دغه مونږ نه کیږي یا داسې په د روزې په حالت کې وینې لګول دا صحیح نه دي دا په حدیث کې راغلی دي کوم حدیث کې دي کوم کتابو کې دي داسې به د دې نه د هر اجتهادي مسایل تپوس کوي چې تاسو په دې مسایل باندې عمل کوئ مسایل باندې عمل کوي خو چې موږ تقلید نه منو په ظاهره د تقلید منکر دي خو په حقیقت کې د تقلید نه بغیر دا بالکل نشي چلیدل نو موږ به د دې نه د مطالبه کوو چې تاسو اول د داسې مسایلو حل د صحیح بخاری نه راوځي کچیرته صحیح بخاری کې نه وي بیا د حدیثو په چنوم کتابي پاغه کې تاسو دغه جواب راوځي خو دوه خبره یاد ساتئ یو خود تقلید مکوي د شرک نه ځان بچ کی کچیرته تاسو تقلید وکړو نو تاسو په خپل تاسو بزرګان وایي دا سړی مشرک ده بیا هم ځان مشرک او دوم سړی د قیاس نه ځان بچ کی کچیرته قیاس مو کو بیا تاسو شیطانان سوی ځکه تاسو خپل بزرګان وایي چې کوم کس قیاسو کې دا شیطان ده نو د قیاس نه هم ځان بچ کی د تقلید نه هم ځان بچ کیا ځکه چې کچیرته تاسو ځان نه کوي بچ پتا سے به د شرک فتوا هم لګي او د شیطانت فتوا هم باندې لګي اوس مونږه اصل مقصودی خبرو ترازو امام بخاری او غیر مقلدین درې خبرې مونږ بیانوو یو دا
ذات امام بخاری او غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه ذات او غیر مقلدین. دوم نمبر ابواب صحیح بخاری او غیر مقلدین. درم نمبر د احادیث صحیح بخاری او غیر مقلدین. دا درې موضوعات په دا به ان شاء الله تفصیلی خبرې کوو چې آیا د امام بخاری رحمت الله علیه د ذات سره د تعلق شته او کنه. امام بخاری د ابواب سره چې هغه د ترجمه الباب د فقهي مذهب ده او د هغه سره د تعلق شته او کنه. او درم نمبر باندې احادیث صحیح بخاری چې صحیح بخاری کوم احادیثونه دي هغه سره د تعلق شته او کنه. نو اول نمبر موږ راخلو د امام بخاری رحمت الله علیه ذات چې آیا د امام بخاری رحمت الله علیه ذات څه کومه ده، په دا باندې د دې بزرګانو کومه تفسیر کړی ده، په دا باندې د دې بزرګانو کومه فتوی راغولې دي. او که صحیح په توجه سره موږ سبق واورو په نن درس کې به دا هم بیانېږي چې غیر مقلدینو په امام بخاری باندې د شرک فتوا هم لګولې ده، د جهنمی فتوا هم لګولې ده. او اول دا وایي چې دا مقلد دی، بیا وایي چې مقلد دا شرک دی، شرک کوي، مشرک دی. دا صرف ډېرې زیاتې فتوی په امام بخاری باندې دی لګولې دي. نو زه به د بزرګانو د اقوالو په رڼا کې دا خبره ان شاء الله نن تاسو ته بیانوم چې امام بخاری رحمت الله علیه د ذات سره د غیر مقلدینو هیڅ تعلق نشته. امام تاج الدین ابو نصر عبدالوهاب بن علی متوفى 771 هجری، دغه هم په کتاب طبقات الشافعیه الکبرى جلد نمبر 1 صفحه نمبر 421 کې دا خبره بیان کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد. نو امام تاج الدین سبکی رحمت الله علیه طبقات الشافعیه الکبرى کې دا خبره بالکل صفه واضحه کړې ده. صرف خلاصه د تبعینه چې هغه دا خبره د لیکل ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد. نو د دینه دا خبره ثابته شوه چې امام بخاری دا مقلد وو، خو غیر مقلدین سوای چې نه امام بخاری مقلد نه ده بلکې اهل حدیث ده، بلکې اهل حدیث ته مقلد نه ده. او دومره حواله ده طبقات الشافعیه لابن قاضی، په دا کې مصنف دا خبره لیکلې ده. مصنف نوم د ابوبکر بن احمد بن محمد بن عمرو بن قاضی شعبہ الاسد الدمشقی. د په خپل د کتابو کې دا لیکلي دي محمد بن اسماعیل بن ابراهیم ابو عبد الله البخاری صاحب الصحيح اخذ عن اصحاب الشافعي الحميدي الزعفراني والكرابيسي وابي ثور. دا څلور نمونه د ذکر کړی دي چې دغه د امام شافعي رحمت الله علیه شاګردان او امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه د څلورو شاګردانو نه علم حاصل کړی ده. اخذ عن اصحاب الشافعي علم حاصل کړی ده امام شافعي رحمت الله علیه د شاګردانو نه. دا څلور شاګردان دلته د په ظاهر بیان کړی دي او مخته بیانوي وروا عن الكرابيسي وابي ثور مسائل عن الشافعي. او امام بخاری رحمت الله علیه د دغه دو امامانو نه د امام شافعي رحمت الله علیه په باره کې ډیر زیات مسائل حاصل کړي دي. امام بخاری رحمت الله علیه د دغه دو امامونو د امام شافعي رحمت الله علیه ډیر زیات مسائل حاصل کړي دي. ولهذا ذكره العبادي وغيره في طبقات الشافعيه. او داس امام عبادي دغه هم او داس نور امامان چې کوم دي هغه هم دغه امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه د مقلدینو نه شمار کړي. نو دا خبره دای ثابتوي چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. ځکه چې امام بخاری د امام شافعي رحمت الله علیه د څلورو شاګردانو نه علم حاصل کړی او دو شاګردان داسې ښودلي چې دنه امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه د مسلک ډیر زیات مسائل نقل کړي. او داسې شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه کتاب الانصاف صفحه نمبر 48 په دا کې دا خبره ثابته کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. د شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه خپل مکمل نوم ده شاه ولی الله احمد بن عبد الرحیم بن وجیه الدین محدث دهلوی. د موغه او دا خبره ثابته کړې ده. ومن هذا القبيل محمد بن اسماعيل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعيه. وممن ذكره في طبقات الشافعيه الشيخ تاج الدين السبكي. دا امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعي رحمت الله علیه د مقلدینو نشمار کړی ده ځکه چې امام تاج الدین السبکي ابو نصر عبدالوهاب بن علی رحمت الله علیه دغه هم امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه د مقلدینو نشمار کړی. نو دا درې حواله دي امام تاج الدین السبکي او داسې ابن قاضي او درم نمبر باندې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه
دغه درې مکمل تفصیلی حوالجات موجود دي. دا خبره بیانوي چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد او د امام شافعي رحمت الله علیه د شاګردانو نه علم حاصل کړی او داسې د غیر مقلدینو یم نامور او مشهور عالم نواب صدیق حسن خان دغه کتاب د الحته فی ذکر صحاح 6 صفحه نمبر 242 کې دا عبارت نقل کړی دی چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. قال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كان البخاري امام المسلمين. امام بخاری رحمت الله علیه د مسلمانو امام وقدوه المؤمنين او د مؤمنینو رهبرو د مؤمنانو خلقو رهبرو وشيخ الموحدين او د موحدینو شیخ والمعول عليه في احاديث السيد المرسلين او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په سلسله کې په د باندې اتفاق شوی دی. وقد ذكره ابو عاصم في طبقات اصحابنا الشافعيه او دا سه فرمایي چې ابو عاصم امام بخاری رحمت الله علیه دا د مونږ د شافعي نشمار کړی. نو نواب صدیق حسن خان دا خبره ثابتوي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. دغه یو بل حواله درته بیانو. فلنذكر بعد ذلك نبذ من الائمه الشافعيه. وای چې مونږ ته پکار ده چې مونږ د داسې امامانو د شوافی د مسلک د څو امامانو تذکره هم وکړو ليكون الكتاب كامل الطرفين چې کتاب دواړو طرفو ته شامل شي. دواړو طرفونو مراد څه حنفي او شافعي. وهؤلاء صنفان او دا امامان په دوه قسمه دي. بعض امامان خو هغه دي چې هغه د براه راست امام شافعي رحمت الله علیه شاګردان دي او بعض امامان هغه دي چې هغه ورسته دي یعنی امام شافعي رحمت الله علیه د شاګردان دي. نو دا خبره ثابته کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم شاګردان دي د هغه دوه شاګردان دي هغه تذکره دلته بیان کړي، یو امام رازی او یو د امام بخاری. تفصیل اورئ. احدهما من تشرف بصحبه الامام الشافعي. یو قسم خو هغه دي چې هغه براه راست د امام شافعي رحمت الله علیه شاګردي اختیار کړي ده. او دوم نمبر باندې من تلاهم من الائمه چې په هغه نه بعد راغلي دي. امام شافعي رحمت الله علیه په دور نه ورسته یعنی هغه د شاګردانو په دور کې راغلي دي. فمنهم محمد بن ادریس ابو حاتم الرازي او محمد بن اسماعیل البخاري. ابجد العلوم صفحه نمبر 126 جلد نمبر 3. نو داسې نواب صدیق حسن خان دا دوه حواله تاسو مخکې ما ذکر کړل چې دای په دې کې دا خبره ثابتوي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. او داسې مولوی محمد حسین بټالوی دا کتاب د اشاعت السنه جلد 1 صفحه نمبر 74 په دغه کې دا خبره ثابته کړې ده وای چې امام بخاری رحمت الله علیه چې کوم مذهب ده د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب یعنی د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. او دی بیا هم دا خبره بیانوي وای تاسو شرک مکوئ. دغه ټولو تصریحات نه دا معلومه شوله چې په هغه کې امام تاج الدین السبکی او داسې امام شاه ولی الله رحمت الله علیه او داسې لابن قاضي د مکمل تفصیلی نوم ده او داسې نواب صدیق حسن خان او حسین بټالوی دغه ټولو تصریحات نه معلوم شول. څو علما خو دې مونږ دي او دغه دوه علما د دې تقریبا په 10-15 نه زیاتې حواله موجود دي چې په هغه کې دا خبره ثابته کړې ده چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد. نو د دې ټولو خبرو خلاصه دار وتله چې امام بخاری د امام شافعي څخه مقلد ده. او بیا دا خبره بیانوي چې تاسو تقلید ما کوئ. تقلید خو شرک ده. تقلید دا خو یو شیطانی کار ده. الله تعالی دې موږ د تقلید نه وساتي دا خبرې کوي. نو خبره په ځین کې نه وي او دا خبره هم دی کوي چې تقلید معنی د پټه پړی چې کوم غار د جناور سروي غاړې ته شي. نو موږ دا خبره ورته بیانو چې د تقلید دوه معنی دي چې کله تقلید معنی د موږ غوندي مقلدینو د پاره وي موږ د دې معنی د هار والا کوو او کچیرته د تقلید معنی د تاسې غوندي جناورو د پاره وي تاسې غوندي غیر مقلد به حصہ خلکو لپاره وي بیا موږ د تقلید معنی د پټي والا او د پړی والا کوو. نو خپل ځان ته د پړی والا معنی ثابتوي او موږ خپل ځان ته د تقلید معنی د هر والا ثابتو. او داسې یو حواله دا په ذهن کې کنه وای چې د کوم بزرګ دا هغه دا وای چې تقلید شرک ده. رئیس ندوی غیر مقلد دا وای تقلید شرک ده. سلفی تحقیقی جایزه صفحه نمبر 821.
دوم نمبر ابو الحسن سیالکوټي دغه دوه کتابونه دي الکلام المتین الظفر المبین صفحه نمبر 61 او صفحه نمبر 38 په دا کې دا خبره بیانوي تقلید شرک ده. نو دی خو اول دا خبره ثابته کړه چې امام بخاری رحمت الله علیه دغه هغه د مقلد ده، د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد ده. او دومره خبره دی دا ثابته کړه چې تقلید شرک ده. گویا د دې مطلب د خبره مطلب دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه هم نعوذ بالله مشرک. او د تاسو نه زدا سوال کوم چې کوم یو سړی مشرک وي آیا هغه سړی جنت ته تللی شي او کنه؟ او د مشرک سړی اتباع کول آیا هغه خلک د مشرک سړی اتباع پیروي په وجه باندې آیا د هغه په شا باندې بځي او کزان ته بځي؟ آیا دی به هم د امام بخاری رحمت الله علیه په کټګری کې وي او کزان ته وي؟ ځکه چې په هغه باندې خو د شرک فتوا ولګوله او مشرک سړی جنت ته کله هم نشي تللی او څوک چې د داسې سړي خبره مني هغه هم جنت ته نشي تللی. او داسې غیر مقلد یو بل عالم ده مصنف عبدالله ناصر رحمانی د کتاب د تقریر کی مخالفت کیو صفحه نمبر 11 په دا کې د خبره بیانوي جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے چې کوم فعل شرک وي هغه کله جایز دي هغه کله روا کیږي. او بل حواله ډاکټر بهاءالدین تاریخ اهل حدیث صفحه نمبر 199 په دا کې د خبره بیانوي شوافع اهل حدیث نہیں وای شوافع چې کوم دي هغه اهل حدیث نه دي. بیا سیاحت الجنان عبدالقادر حصاروی دغه صفحه نمبر 3 او 4 کې بیانوي جو اهل حدیث نہیں وہ جهنمی. نو خلاصه وروي چې غیر مقلدین اول دا خبره ثابته کړه چې امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد او بیا دا خبره وکړه چې تقلید ما کوي تقلید شرک ده. چې کله د امام بخاری مقلد ثابت کو نو گویا چې د امام بخاری باندې د شرک والا فتوا ولګول. او بیا دا خبره بیانوي چې هغه د شوافع اهل حدیث نه چې کوم شوافع دي مطلب امام شافعی رحمت الله علیه یا داس امام بخاری رحمت الله علیه دا هم د امام شافعی رحمت الله علیه متبعین نه و دغه د مسلکو نو دی وجه شوافع د اهل حدیث نه دي. گویا چې د امام بخاری رحمت الله علیه د اهل حدیث نه وېست. او بیا خبره بیانوي چې او اهل حدیث نه و جهنمی چې کوم اهل حدیث نه دي هغه جهنميان. گویا خلاصه دا ده چې د په امام بخاری باندې د جهنمی فتوا ولګول. نعوذ بالله څومره غلطه خبره ده چې په یو کس باندې د شرک فتوا هم لګوي په یو کس باندې د جهنمی فتوا هم لګوي. او دا سې کله وایي چې دغه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد او کله وایي چې څوک د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد وي هغه اهل حدیث نه ده. او خپل خبره بیانوي چې موږ د امام بخاری مقاغیو خبره منو موږ د کتاب منو موږ هر خبره د کتابونو ثابته ده. نو دی داسې خبره چې هغه ذهن ته ناراضي. هغه یو خبره مشهوره ده وای وکست بل چاول چې غوږ د سپي اور وای د خپل غوږ ته نه ګوري او په سپي پسې منډي وای چې دا غوږ یې ولې نه یور. دی هم داسې مثال ده. دی دې ته نه ګوري چې مونږ کومه خبره کوو د مونږ بزرګان کومه خبره کوي مونږ نه ورسته یا مخکې کوم د مونږ عالمان دي کومه خبره کوي دی دې ته نه ګوري بلکې خپل یو سوچ د دی خپل یو منشوي یو مقصد د دی هغه ته دی ځان رسوي. بس دې ته نه ګوري که مونږ په چا باندې د شرک فتوا ولګوله په چا د کفر د جهنمي فتوا ولګوله په چا څنګه فتوا ولګوله دې ته بالکل دی توجه نه ورکوي بلکې د خپل یو ذاتی مقصد. نو امام بخاری رحمت الله علیه باندې غیر مقلدینو د شرک فتوا هم لګولې ده او د جهنمي فتوا هم لګولې ده چې دا مشرک هم ده او جهنمي هم ده. نو داسې د صحیح بخاری د تصنیف وجه امام بخاری رحمت الله علیه صحیح بخاری خپل کتاب دا ولې لیکلی ده. نو دا کومه وجه چې بیان شوی ده د دې وجه هم غیر مقلدین انکار کوي. دا وجه یو خبره په ذهن کې نه ویا حد الساری لابن حجر اسقلانی دغه صفحه نمبر 9 د بخاری په مقدمه کې هم دا خبره شته صفحه نمبر 4 کې دا محمد بن سلیمان بن فارس قال سمعت البخاری دا بزرگ فرمایي چې ما د امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره اوریدلې ده. یقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وای ما نبی علیه الصلاه والسلام په خوب کې ولده وکأننی واقف بین یدی او زه په خوب کې وینم چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ یم وفي یدی وبيدي مروحه او د ما په لاس کې پنکای ده عذب بها عنه چې زه د نبی علیه الصلاه والسلام نه ناموافق شیزونه لري کوم
مثلا یا مچ شو یا بل شو یا بل شو. بیا زه چې کله د خوب نه راپاسېدم فسألت بعض المعبرین، ما د معبرینو نه د خوب د تعبیر تپوس. بیا دوی څه جواب راکړ؟ انت تذب عنه الکذبه، وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کومه د غلطو احادیثو نسبت شوی ده داسې وخت به راشي چې ته به هغه غلطو حدیثو نسبت د ده نه ختم کړي. او امام بخاری رحمت الله فرمایي چې فهو الذي حملني على اخراج جامع الصحیح، وای دغه وجه ده چې زه دغه خبرې دغه خوب زه په صحیح بخاری لیکلو باندې مجبور کړم. نو امام بخاری رحمت الله علیه خوب ویني چې زه په خوب کې نبی علیه السلام وینم او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ناموافق شیزونه ورځي او زه پنکې په وهمه هغه شیزونه ټول ځینې لرې کوم یا مچان ځینې الوزوم. بیا ما په تپوس نه وکړ، خواب جواب دا ماته ملاو شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ډېر د غلطو احادیثو نسبت کېږي، خو داسې وخت به راشي چې ته به هغه د حدیثو غلطو احادیثو نسبت نبی علیه السلام نه ختم کړي. دا وجه ده چې ما صحیح بخاري لیکلی ده. نو د صحیح بخاري د لیکلو وجه د امام بخاري خوب ده چې د په خوب کې دا ټوله خبره لیدلې وه او بیا د امام بخاري صحیح بخاري لیکنه ده. خو غیر مقلدین دا خبره بیانوي و یہ عقیدہ آیات قرآنی کا صحیح کفر کرتا ہے. دا کومه عقیده چې امام بخاری دا خوب لیدلې ده په کومه وجه باندې د صحیح بخاری لیکلی ده دا د قرآن د آیاتو صحیح انکار کوي، صریح انکار کوي، مخالفت کوي. نو دا خبره بیا زه تاسو نه تپوس کوم چې کله دا عقیده د قرآن خلافي نو تاسو بیا په کومه وجه باندې د صحیح بخاری نه استدلال کوي. ځکه چې د یو کتابو د لیکلو وجه دا هم تاسو نه منئ، د هغه بنیاد تاسو نه منئ، بیا په کومه وجه باندې تاسو د کتاب نه استدلال کوئ. نو دا امام بخاری رحمت الله علیه کتاب لیکلی ده او د کتابو وجه بیان کړی ده، خو غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني، وایي چې دا د قرآن د آیاتو صریح انکار کوي.